السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو جوړ یاست او په خیر سره یاست. دوستانو که تاسو غواړئ چې خپله ایډیانې داسې جوړې کړئ او داسې جوړې کړئ او داسې پسې جوړې کړئ چې سټایلش ایډي ورته وایي. که تاسو د هغه نوم سټایلش کوئ، که لاندې ډیټیل ورسره سټایلش کوئ، که تاسو د هغه خپل د ایډي نوم چې دی هغه سټایلسه جوړوئ، په رقم په ډیزاین یې جوړوئ، نو دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده. په دا ویډیو کې زه تاسو ته په ډېره اسانه طریقه سره درښیم چې تاسو څنګه دا رقم ایډیان چې دی هغه جوړولی سي، خپل په موبایل کې سټایلش ایډي چې ده هغه جوړولی سي او خپل د ایډي نوم چې دی هغه سټایلش ورکولی سي په ډېره اسانه طریقه سره. هغه څنګه دوستانو د دې در مخکې که تاسو زما چینل ته نوي ملګري یاست، زما چینل لازمي در سره سبسکرایب کړئ او پر سایډ به د ګانټۍ نښان وي، دا لازمي در سره ووایي چې زما هره نوې ویډیو زه کله اپلوډ کړم هغه د ټولو در مخه در تاسو پر دررسېږي. او دوستانو د ټولو در مخه به تاسو یو سایټ دی هلته به ځئ. هغه سایټ ته تاسو څنګه تللی سئ دوستانو چې تاسو د هر ایډي نوم بدلوئ یا خپل یا د بل چا، نو تاسو به ځئ لاندې په ډسکرپشن کې یو لینک دی. که تاسو ته ډسکرپشن نه در معلومیږي دا کومه ویډیو تاسو ګورئ، در دې ویډیو پر ټایټل یا پر دا خط باندې کلیک کړئ، لاندې چې کومه ایریا خلاصېږي دې ته ډسکرپشن وایي، نو هلته به لینک لیکلی وي، د سایټ لینک لیکلی وي، نو تاسو به هلته ولاړ سئ. ډایرکټ تاسو ته نور زه تاسو ته په موبایل کې درښیم. او که تاسو په فیسبوک کې دا ویډیو ګورئ، در دا ویډیو لوړ یا لاندې به لینک لیکلی وي، نو تاسو پر هغه باندې کلیک کړئ، ډایرکټ تاسو سایټ ته تللی سئ. نور به زه تاسو بوځم خپل د موبایل سکرین ته، هلته به در وښیم. راځئ دوستانو. او دوستانو په دې کې ښه خوبي دا ده چې تاسو په واتساپ په مسنجر کې هم چې هر چاته چې دی سټایلشه خط چې دی هغه استولی سئ، هر چاته چې دی سټایلشه خط استولی سئ. هغه لینک چې تاسو خلاص کړئ نو تاسو به ډایرکټ دلته راسئ. دلته که تاسو هر شی ولیکئ دوستانو، دلته زه تاسو ته یو شی لیکم، زه مثال خپل د چینل نوم لیکم، دلته تاسو وینئ دوستانو، دلته به تاسو خپل هر شی چې لیکئ دوستانو دا به تاسو ولیکئ، د هغه بعد به لاندې راسئ. دلته تاسو وینئ دوستانو چې په رقم ډیزاینونو کې تاسو ته راځي. دلته تاسو لیدلی سئ دوستانو چې په رقم ډیزاینونو کې تاسو وینئ ګرده ډیلي پښتو راځي، لیکن په ډیزاین کې په سټایلشه کې دلته تاسو وینئ دوستانو ډېر رقم لاندې پسې ځئ، بیخي ډېر دي چې تاسو خوښ وي هر یو هغه تاسو راولاړ سئ دوستانو. ما ځې کاپي کړئ. کاپي کولی څنګه سئ؟ زه مثال اوس دا سټایلش تاسو وینئ دوستانو، دا څومره خوندور نوم راځي ډیلي پښتو تاسو وینئ. پر دا باندې تاسو ګوته ونیسئ، چې ګوته مې پر ونیول دا سلیکټ کړئ آل، دا تاسو وینئ دوستانو دا خالي سلیکټ کړئ، دا تاسو وینئ دا مې سلیکټ کړه. د هغه بعد لاندې راسئ، دا ډاونلوډ کاپي تاسو وینئ دوستانو، دا کاپي دا تاسو کاپي کړئ. چې کله مې کاپي کړه په دې کې ښه خوبي دوستانو دا ده چې تاسو خپل نوم هم چینجولی سئ، په دا کې ډایرکټ تاسو خپل نوم هم چینجولی سئ. زما د ایډي نوم زه نسم چینجولی، په دې وجه چې 15 ورځې بعده تاسو راسئ دلته یې ماس پیسټ کړئ، چې پیسټ مې کړه ډایرکټ بس خپل نوم چینج کړئ. او بله ښه خوبي دا دوستانو چې تاسو په واتساپ کې هم هر چاته چې دی هغه استولی سئ. دلته تاسو وینئ دوستانو په واتساپ کې هر چاته چې دی هغه استولی سئ. دا ښه دلته تاسو وینئ دوستانو ډېر سټایلش نوم مو دا چې دی په واتساپ په مسنجر په هر شي کې استولی هم سئ او خپل نوم چې دی هغه هم چینجولی سئ. نو تاسو کولی سئ چې د دې چې دی کار واخلئ او استفاده واخلئ، خپل چې دی سټایلش نوم چې دی هغه د ایډي ته جوړ کړئ. که مې دا ویډیو خوښ شوې لازمي در سره لایک کړئ، د ملګرو سره شیر هم کړئ. در بلې ویډیو پورې د خدای په امان.